نورو کلونو ته سږ کال ننګرهار کې د سبزۍ بیې ټیټې او خلک یې په ارزانه بیه ترلاسه کوي. ننګرهار کې کروندګر او سوداګر وایي سږ کال د سبزیو بیې ارزانه دي، خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له کبله ډېر کله سبزي خرابېږي او یا ترې په دومره ارزانه بیه اخیستل کېږي چې پرې لګېدلی لګښت هم نه پوره کوي. په دغه ولایت کې یو تن کروندګر محمدین او یو تن سوداګر خواجه محمد له زراعت ریاست او کرنې برخې کې له همکارو مؤسسو د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي. وزارت زراعت ده که نور چارواکي دي باید یو سړې خونې د افغانستان د زمیندارانو ته جوړ کړي، ځکه چې بل اوس پېښور یا ایران یا بل ملک هلته هغوی سړې خونه لري، هغوی ساتي، بېرته چې یو 3 میاشتې تېر شي هغوی موږ ته بېرته په قیمت بیه بېرته رالیږي او موږ یو 2 چنه په موږ خرڅېږي. که چېرې موږ دلته خپله سړې خونه ولرو او دا موږ خپله وساتو، هم زمیندار ته هم زموږ دهقانانو ته او زموږ هم عوامو ته دا زموږ ګټه ده. ډېره چې قیمت یا 10 یا 20 یا 30 یا 50 روپۍ. زموږ سبزیجات ډېر ارزانه دي. عوامل یې دا ده چې دغه سبزیجات لکه رومیان، بانجان، مرچک، هر شی چې تاسو ګورئ زموږ د وطن تولید او دلته په افغانستان کې یا په ننګرهار کې موږ د دغه موضوع نه عاجز یو چې موږ سردخانې نه لرو، سړې خونې نه لرو چې دغه موږ وساتو او د بازار د تقاضا په اندازه د بازار ته موږ عرضه کړو. که چېرته سړې خونې موجود وي نو موږ کولی شو دغه کوم ضرورت مواد چې ده دا بازار ته عرضه کړو او نور په سردخانو کې یا په سړو خونو کې ذخیره کړو. زموږ خواهش د افغانستان د اسلامي امارت د زراعت د ریاست نه او د هغه ډونرانو چې دلته کار کوي د خارجي موسسې دي هغوی نه زموږ تقاضا دا ده هم د دهقان هم د تجار هم د مارکیټ د خلکو چې دوی د موږ دپاره دغه زمینه سازي وکړي او سړې خونې جوړې کړي. ورته وخت عام خلک هم د سبزیو له اوسنیو بیو خوشحاله دي. زیاتوي د نورو کلونو پرتله سږ کال څو چنده د پیازو، رومیانو او نورو سبزیو بیې ټیټې شوي او هر څوک کولی شي وایخلي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی محب الله هم د زراعت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. نو ماشاءالله سبزي ډېره ارزانه شوې ده او غیر سړی وس مثال لسګاډي والا او هر سړی وس لري چې سبزي کور دپاره والي، ځکه رومیان هم ډېر ارزانه، همداسې تورې در والا او سبزي والا ډېره ارزانه شوې ده. همداسې موږ د زراعت وزارت نه غوښتنه لرو چې افغانستان کې سړې خونې برابرې کړي. د ننګرهار کرنې ریاست کرنیزې احصایې او معلوماتو مدیر وحید الله جبارخیل وایي د سړو خونو د جوړېدو په تړاو یې له کرنې وزارت سره خبرې کړي او ژر به کروندګرو ته مجهزې سړې خونې جوړې کړي چې بزګر پکې خپل محصولات وساتي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت محترم مقام پلان کې لري او په دې هڅه کې ده چې د سبزیجاتو او میوه‌جاتو د ساتنې لپاره په ولایتونو کې کروندګرو ته مجهزې سړې خونې جوړې کړي تر څو کروندګر وکولی شي خپل سبزیجات پکې وساتي او د کال په اوږدو کې خپل سبزیجات یا میوه‌جات هیوادوالو ته په مناسبه بیه عرضه کړي. د ننګرهار کروندګرو په تیر کې هم بار سبزیو ته د سړو خونو او زیرمو د جوړېدو غوښتنه کړې. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې هغه ولایت دی چې شاوخوا 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي.